تاسې سره یوه سکه موجوده ده، صحیح ده؟ په عموم ډول سکه دوه رخه لري چې یو شیر ده او بل یې خط دی که نه، چې موږ یې خط ته په انګلیسي کې ټیل او هم په انګلیسي کې شیر ته هیټس وایو. نو زه به د ټي او د ایچ د تور څخه استفاده کوم. هیله ده چې تاسې په دې خبره ځان پوه کړئ، ځکه چې ځینې انګلیسي کلمات تاسو سره د سوالونو په حلولو کې ډېره مرسته کوي، تاسو ته یې اختصاروي او ساده کوي. ښه، زه دغه سکه چې لرم دا 4 دفعې پورته اچوم یا 4 دفعې دا هغه کوم شیرخط اچوم، صحیح ده؟ 4 ځلې پورته اچول، پورته اچوم یا تاسو یې اچوئ، صحیح ده؟ اوس زه غواړم چې پوسم چې په دغه 4 دفعو کې چې زه دغه سکه پورته اچوم څومره امکان لري چې یو دفعه په دې کې شیر راسي، یعنی د شیر د راتللو احتمال یوازې یو ځلي څومره دی؟ احتمال د چی شي؟ د هیټس یا د شیر د یو وار راتللو. که تاسې 4 ځلې یو سکه پورته اچوئ، د څومره امکان یا احتمال سته چې په دغه 4 ځلو کې یوازې یو وار هیټس یا شیر راسي. دغه به موږ د دې احتمال محاسبه کوو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ یوه سکه 2 رخه لري، صحیح ده؟ نو که هر وار سکه پورته اچول کیږي 2 احتماله موجود دي، یا به خط راسي یا به شیر راسي. ګورئ، لومړی ځل، دویم ځل، دریم ځل او 4م ځل. هر بار 2 احتماله موجود دي. نو 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2. دا زه ولې داسې ټول ضرب کوم؟ ځکه غواړم چې د عمومي ممکنه پیښو شمیر پیدا کوم چې مجموعاً څومره پیښې امکان لري چې واقع سي په 4 ځلو پورته اچولو کې. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ دا مساوي کیږي د څو سره؟ د 14 سره. یعنی 14، صحیح ده؟ 14 مجموعي ممکنه پیښې دي یا ټولې ممکنه پیښې په دغه 4 ځله پورته اچولو کې دي. ښه، اوس زه غواړم پوه سم چې په دغه 14 کې به څومره د یو وار د ایچ یا د هیټس د راتللو احتمال موجود وي. د دې کار دپاره وګورئ دغه احتمال حد اقل احتمال نه دی، اگزکت یا مطلقه یا دقیق احتمال دی چې باید حتما راسي، ځکه تاسې پوهیږئ چې 2 مخه یو سکه لري او امکان یې شته دی چې هیڅ پکې یا شیر پکې راسي. نو دا حد اقل نه دی، ښه، اگزکت دی. نو د دې ځای ویلی سو چې لومړی احتمال ګورئ امکان لري په دې شکل اوسي: د هیڅ یا د شیر خط او خط په شکل. ممکن دویم یې ممکن همداسې راسي که نه، د خط، شیر، خط او خط په شکل. یا ممکن د چی شي په شکل راسي؟ په شکل د خط، شیر، خط په شکل، صحیح. او امکان لري یا احتمال یې څه ده چې د خط او فکر کوم چې غلط کړی مې نه اوسي، خط او شیر په شکل، یعنی آخر یې شیر اوسي، صحیح ده؟ په دې شکل امکان لري. اوس تاسې ګورئ چې دلته څو پیښې دي؟ بلکل دلته تقریبا 14 پیښې موجودې دي. په دغه 14 پیښو کې په هر یو کې څومره احتمال موجود دی؟ بلکل یو احتمال موجود دی، 1/14 دی. یعنی منګه دا ویلی سو چې 4 ځله پورته اچولو کې د ایچ د یو وار راتللو یوازې یو احتمال موجود دی، صحیح ده؟ یا هم داسې ویلی سو چې په دغه 14 پیښو کې البته امکان لري چې 1/14 دا هم 1/14 ونیسو که نه، همدغسې دواړه نور دغه هم 1/14 دي او دغه هم 1/14
14 دی کنه. نو د دې ځای دا مساوي کیږي د 4 پر 14 سره، چې 4 پر 14 مساوي کیږي د 1 پر 4 سره. اوس بیا هم زه وایم چې په ټولو ممکنه پیښو کې چې 14 ممکنه پیښې دي کنه، په دې کې د 4 هیڅ یا د څه وایي د شیر د راتللو احتمال سته، چې په دې کې موږ ویلی سو په 4 وار فلپو کې چې موږ کوو یوازې 1 وار امکان لري چې شیر راسي، نو 1 پر 4 د احتمال. اوس که زه دا خبر وکم چې احتمال د دې چې 2 وارې هیڅ راسي څومره دی، احتمال د هیڅ یا د شیر د 2 وار راتللو څومره دی. د دې لپاره ما دغه 14 پیښې ټولې دلته ځان ته ترتیب کړي دي. صحیح ده، د دې لپاره چې د وخت د ضیاع څخه جلوګیري وسي. لکه څرنګه چې ګورئ 2 هیڅه یو په دې کې دي، یوه پیښه، 2 هیڅه دلته دي، 2 هیڅه دلته دي، 2 دلته دي، همداسې 2 دلته دي او 2 دلته دي. 1 2 3 4 5 6. اوس دلته 6 احتماله موجود دي. صحیح ده، یا 6 پیښې سته دي چې په هغه کې څو دانې 2 دانې هیڅه موجود وي. صحیح ده، د دغه 14 ټولو یا ممکنه پیښو څخه خو زه غواړم دا تاسې ته په صحیح توګه واضح وښیم چې څنګه امکان لري دا 6 پر 14 سي کله چې موږ وغواړو هیڅ 2 دفعې راسي. دا زه داسې تاسو ته ښیم چې تاسې فکر وکئ چې دغه مثلا فلپونه چې زه کوم لرم کنه، فلپس چې زه لرم دا څو دانې دي؟ دا 1 2 3 4 دانې دي، 1 2 3 4 دانې دي، او زه څو دفعې شیر غواړم؟ 2 دفعې. اوس دغه هیڅ یا دغه شیر په کوم ډولونو باندې امکان لري راسي؟ امکان لري یوې په 1 فلپ کې راسي، اول فلپ کې راسي، بلې په 4 فلپ کې راسي. امکان لري دواړه په مابین کې، امکان لري دواړه اول کې، امکان لري دواړه په دویم کې. دا هیڅونه یو بل سره فرق نه کوي، خو د دې لپاره چې دوی د راتګ ځای متفاوته دی، زه کولی سم دا په هیڅ 1 او هیڅ 2 وښیم کنه. اوس د هیڅ اول د پاره کنه د لومړي شیر د راتللو لپاره څو فلپ دي، څو ځای دي؟ 4 دانې. د دې لپاره 4 مکانه یا 4 موقعیتونه موجود دي، 4 ځایونه هم ویلی سي. او اوس که یو ځای هیڅ 1 ونیسي کنه یا هیڅ 1 ونیسي، نو د دویم شیر د راتلو لپاره مثلا که هیڅ 4 کنه هیڅ 1 په 3 فلپ کې واقع سي یا په 3 پورته چولو کې واقع سي، نو 3 ځای نور پاتې کیږي هیڅ 2 ته. 3 ځایونه یا 3 مکانه نور پاتې کیږي هیڅ څو ته؟ 2 ته. د دې ځای د دواړو ځایونو د ضرب څخه موږ کولی سو هغه ممکنه سناریوګانې لاسته راوړو. مثلا هیڅ 2 چې دی په لومړی فلپ کې واقع سي. اوس د دې ځای موږ پوهیږو چې د لومړی فلپ دپاره او د 3 فلپ دپاره چې موږ ترسره کوو، هر یو دپاره څومره امکان سته؟ یوې د هیڅ 1 دپاره 4 او د هیڅ 2 دپاره 3 ځایونه دي. نو د دې ځای دلته 12 صحیح ده مختلفه سناریو موجوده دي. صحیح ده، تاسې کولی سئ وایئ چې دا په هر ځای کې راتللی سي په یو شکل د ترتیب. زما هدف دی کنه امکان لري دواړه هیڅونه په اول کې راسي، دواړه آخر کې راسي، دواړه مابین کې راسي، یا مثلا یوې 2 کې راسي، یوې 4 کې، بلې 3 کې، بلې 1 کې کنه. دا 12 مختلفه سناریوګانې د دې څخه جوړېدلی سي. اوس دغه 12 چې مختلفه سناریوګانې دي موږ ویشو د دغه هیڅونو. صحیح ده، د هیڅونو د راتللو په شمیر باندې څو دفعې هیڅ موږ په کار دی؟ 2 دفعې په کار ده. صحیح ده، اوس نو دا ویشو په 2 باندې چې دا مساوي کیږي د 6 سره، یعنی 12 تقسیم د 2 مساوي کیږي د 6 سره. هدف په کل په عموم کې دا دی چې موږ که مثلا 4 دفعې صحیح ده 4 دفعې که موږ څه وایي فلپ کوو او غواړو چې 1 وار فقط پکې هیڅ راسي، نو د دې احتمال چې دی 1 پر 4 دی
په 4 هیڅو کې یو ده او په 14 پیښو کې 4 پیښې امکان لري چې داسې وسي. خو کله که موږ غواړو چې 2 دانې هیڅه دې حتما په دغه 4 فلیپو کې په یو کې راسي، نو د 14 پیښو څخه 6 داسې امکان لري چې 2 دانې هیڅه ولري او مختلفه 12 سناریوګانې جوړوي چې ځایونه ممکن یو بل سره توپیر ولري.